بسم الله الرحمن الرحیم. د توابع دریم قسم. توابع ټول پنځه دي. په هغې یو صفات و دوام مې تشی ویه عطف مې ویه عطف بالحروف و دریم تابع ده تاکید. نو تاکید چې وي چې د مطبوع ته وسویل شي د تاکید لفظ سره مطابق مؤکد اختوی شي مؤکد. فصل التاکید التاکید ایسی تعریف ارتا کئی مصنف به ایغن آبادی قسمین ارتا شای به ایغن آبادی وضاحت کئی په مثال سره. پہلے تعریف تا هو تابع يدل على تقرير المطبوع في ما نصبه. لیاوی دا تابع داسې وي او يدل على شمول الحكم لكل افراد المطبوع ولیاوی داسې وي. دا تعریف شو. التاکید او تاکید چې دا تاکید هغه ده هو تابع داسې تابع ده يدل چې دای دلالت کوي على تقریر المطبوع په تقریر د پخوله د مطبوع فيما په هغه شیشه نو سبا چې نسبت کړه شو وي مطبوع ته او لیا يدل لیا د يدل ولا فاعل وشي تابعون لیا تابع دلالت کوي على شمول الحكم او شامل دل د حکم لكل افراد المطبوع د مطبوع ټول افراد لرا د مطبوع ټول افراد لرا یعنی مطبوع شه کچره افراد گنجائش وو بیا وی تابع د ټول افراد ته حکم ور شامل کو. جاء ان القوم قوم شه افراد وی کنا كلهم كلهم یہ تاکید شو او کل داسې لفظ دا چې د سره به مضاف الیه لاګي ضمیر به سره لاګي كلهم او حکم سشته وی شامل اول د حکم جاء ان القوم كلهم دغه تلش کی سوچو کیه قوم ته تشی نسبت شو دا در تاگ د جاء فعل نسبت شو دا بس دغه نسبت چې دغه قوم ته شو دا د جاء اوله كلهم تابع چې دا دغه د ارتاګ ولا حکم د قوم ټول افراد ته ور شامل کو چې قوم شه هر یو کس چې دا هرغله ده هڅه کاپوت شوی نه دی. او د بل صورت چې دا چې دای داسې تابع ده چې دلالت کوي په پخوله د خپل مطبوع په یو څه چې نسبت یې کړه شو وي دته دغه مثال وې ذاته میرو یای چې لکه جاءنی زیدون یو جمله مې راخسته اس مود تاول چې جاء مشپشین ماله جاءنی زیدون مشپشین ماله زید راغلو در تاک شه د شاکتا چې نه دروغله تاکید د شاک ور کوله د پورا و معنی په خوله د پورا د شاک ور کوله و د معنی په خوله د پورا استعمال مقصد یې دا وی د تاکید. اس زد تاویای چې مشپشین ماله جاءنی زیدون تو سره دا شاکتا چرتاګ یې نه دا کړه زید خو بیا ولاو د سره دا شاکتا چې ارتاګ یې کړه دا خو زیدون نه ده هغه امرون وی یا وچره بل سیکوي تو په فعل شاکتا و د په اسم شاکتا اس و تو د پر ازویای چې جاءنی زیدون تو په فعل شاکتا تو د پر مو فعل دوازله تکرار ک جاءنی زیدون د په داسه شاکتا چې په اسم چې دا د جاء او فاعل چې دا زیدون نه ده دا امر ده بیا زد د پورا اسم دوازله تکرار ک جاءنی زیدون والتاکید علی قسمین و تاکید په دوه قسمه ده لفظی و معنوی. دغه په دمیون شه دا جمله معترضه ده. دا جمله معترضه بیا خپل ویژه جمله ده دغه خپل برخه دي و هو دا اسم مبتدا شه د جمله معترضه ده پورا هو ضمیر راجع ده لفظی قسم اول ده
و تاکید لفظی تقریر اللفظ الاول تکرار کول دی د لفظ اول نحو وهو تقریر اللفظ وهغه تکرار کول دی د لفظ الاول اذا تکرار کول د لفظ چې دی هغه یو صورت دغه ده نحو جاءنی زیدون زیدون دغه د داسې سړی ته خطاب کېږي چې هغه په فاعل شه شکمن ده فاعل شه د تردد ده چې فاعل وي چې زید وي که عمر وي بکر وي بیا متکلم هغه فاعل او ته مؤکد کو تقریری او ته کو ته پیخیه کو چې نه دا جعل فعل زیدون کړه د بل چا نه کړه جاءنی زیدون دا د فعل ولا تکرار شو په جاءنی زیدون زیدون شه د اسم تکرار روغای جاءنی زیدون شه د فعل ولا تکرار روغای دغه داسې سړی ته ویل شي چې اغ په فعل د مجیات شه شاکوي چې یاره ارتاګ وې نه کړه و یو تکرار به د حرف یاد نحو جاءنی زیدون زیدون دا زیدون اسم دو ځله تکرار شو د دوام زیدون تکرار کول دا فائدہ وکړه چې د پهلا زیدون یې د مخاطب په ذهن سے پیخ ک چې مخاطب په ذهن سے څه شک نوي چې دا جاء اول فعل چا کړه دا د دوام زوی شي جاءنی زیدون فعل یې تکرار ک دا ایغ مخاطب ته داسې جمله ویلا شي چې ایغ ته په فعل شي شک وي چې دا فعل نه دا شو ټیکشلا متکلم وي د خپل خلینه داسې کلام وبوسي چې کیم کلام مخاطب ته ضرورت وي ټیکشلا کنه و یو تکرار د حرف یا کېږي هغه مثال داسې ده چې ان زیدن قائمون ان زیدن قائمون ان حرف مشبه بالفعل ده و دغه توسه ویل دي دغه معنا چې مشکای په تحقیق سره نو دغه په کلام شه پختګی روالي تاکید ده پورا نو یو دای حرف ته تاکید ده نو دغه حرف تاکید تو مؤکد او تر وست ټیکشلا په حرف سره د تاکید ولا د مثال شو ان زیدن قائمون و معنوی دوام قسم د تاکید معنوی ده وهو بالفاظ معدوده و دغه تاکید معنوی پس الفاظ سره ده معدوده کای پس الفاظ سره ده وهي او اغدادي النفس والعين دا دو الفاظ للواحد والمثنى والمجموع د واحد و د تثنیه و د جمع د پورا مثنى معنا تثنیه صيغه د اسم مفعول به اختلاف صيغه و ضمیر په اختلاف د صيغه و ضمیر سره النفس العين سره بیا صيغه کده واحد و به ضمیر د واحد ول روره کا صيغه د تثنیه و به ضمیر تثنیه ول روره خیال وسره کوي مثال لچوغری به پته توله کی نحو لکه جاءنی زیدون روغای متا زید از د زیدون تاکید کایدای په تاکید معنوي سره په تاکید معنوي شه د پهلا لفظ دا نفس سره تاکید کای از زیدون چونکه واحد ده کنه و مذکر ده بیا و نفسه لها ضمیر ورجع شي زیدون طرف ته چې څنګه زیدون واحد ده او مذکر ده د غرانګه د نفسه تاکید ولا ضمیر یا واحد ده او مذکر ده به اختلاف صيغه و ضمیر دغه نه د مراد شو چې نفسه شه ده ها ضمیر چې ده دا واحد ده او د مذکر یا ده اس چې تسنیه شي جاء ان زیدان انفسهما اس زیدان تسنیه شلا فاعل ده جاء د پرات تسنیه فاعل شو اس چې تاکید وروره انفسهما بیا په انفس سره وروره بیا و هما ضمیر یا د تسنیه ولو تروری ولیا د انفسهما په زوی باندې نفسهما یا ویل شي نفسانه نون د اضافت ته وجنه ورزه دلا اچھا دغه تاکید به معنا سوی جاءنی زید نفسه دغه معنا سره کوي روغای موتا زید پخپلا شاباش
جاءن الزیدان انفسهما رغل الموتا دوا زید ید زغپاری کلی ید غزی بخپلا نرسه کې نه رلشل دی خپل رغل او نفسهما دغه معناشلا اس چې جاء د پورا فاعل جمع رشي جاءن الزیدون انفسهم زیدون سره موافق ضمیر د هم ولا د جمع یادو او مذکر یادی د ضمیر یا چې تاسو ته یود وی ها او ها بنده الٹا پیش دا به هو نو وی ها هما هم ها د الف سره ها د مؤنث ولا کتابه د کتاب د سړی کتاب کتابها د دې شزه کتاب الف سره ها واحد مؤنث غائب ها هما هم و کا کما کم کے کما کننا و یا نا دغه تاویای ضمیر منصوب متصل مرفوع متصل چې هغه په فعل شه موجود وي و دغه منصوب یې ځکه بلی چې دای مفعول به واقع کېږي او متصل یې ځکه بلی چې دای د بل کلمې سره پیوست وي وکذالک غینه د پوس یې یاد کړل کنا چې وهو بالالفاظ معدودات وهي النفس والغین اس دنا النفس والمثالین تیر کړل اغه نه بعد وی چې وکذالک غینه و دغه رنګ غینه و اعینهما غینه د واحد د پورا دغه منوا دغه سي مثلا جاءني زید غینه دغه منوا دغه څه کوي روغی مت زید بخپلا یعنی غین د غین معنا ذات بل څه کې غلام یې نور لجلالیا بل څه کې نور لجلې غینه د نفسه منوي ایواوي و اغینهما او غیناهما دا چې دافه وي چې جاءني زیدان اغینهما او غیناهما دا غرانګه چې ډیر زیدون روشي جاءني زیدون اغینهم شا ایسی د مؤنث والمثال په شروع کوي چې د ضمیر مطابقت یې وسره روشي نحو جاءتنی هندون دا په عربي شه د مؤنث نوم د شزه جاءت صيغه یروړه د واحد مؤنث و اسم ظاهری وسره ذکر ک هندون د فاعل لا اس د دې پر چې تاکید نفس سره ضمیر روړشي به هغه دغه هاوی نفسها روغلا متهند بخپلا وجاءتن الهندان انفسهما اس هندان دویش دشله به انفسهما ش ضمیر یو تدواش تسنیه ولشو لیا داسه چې وجاءتن الهندان نفسهما و چې جمعوي وجاءتن الهندات انفسهن هنداتو دا جمع شلا از جمع والضمیر دا هن شا کلا و کلتا للمثنى خاصة نحو قام الرجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما کلا و کلتا دا خاص دی د تثنیه د پورا نحو لکا قام الرجلان كلاهما ودردل دوا سړی دواړه رجلان منا دوا سړی وکلاهما مناوي کوي دواړه اردو شوی مناوي دونو کلتا منایا دغه سدو پښته شه دواړه شزه او کا اردو شه د کولا بیا دونو عورته وقامت المرأتان کلتاهما و وداره دل شزه دواړه یعنی دوی شزه ویا و دواړه و یاد لري دا دواړه لفظ ایک ټیم شه استعمالېږي چې کله کسون دوا سه کیدای لکه زه چې وایي چې اسنن تو سه دوا طالبان حاضر وسته دوا غیر حاضر دي استو سه چې زیو داو کنه چاته ذکر کاو کنه چې دوا طالبان وی پلونای دا حاضر وی به ویای چې کلاهما حاضران و کلتا چې دی قامت المرأتان کلتاهما مرأتان یا چونکه تسنیه دو د امرأتن اس کلتا سره چې کی مضاف الیه ضمیر ده هغه د تسنیه وروړو مؤنث وکل و اجمع و اکتر و ابتر و ابصر دا پنځه صيغه دي په دغه پنځه شه اصل دا کلن ګوشیا استعمالېږي و دغه نره چې وسره ګاټ کې په دغه ترتیب سره دا د کلن نه بعد یا استعمالېږي لغیر المثنى
باختلاف الضمیر فی کل والصیغة فی البواقی و کل و اجمع و اقطع و ابتع و ابصع دا بغیر د تصنیه نه استعمالیږي سمانا په واحد شا و په جمع شا به اختلاف الضمیر په اختلاف د ضمیر سره لکه کل سره وایو ضمیر خو مضاف الیه او تحکوي كلهم ټول دی جاءن القوم كلهم دا كلهم سره چې کیم ضمیر ده شا به اختلاف الضمیر په اختلاف د ضمیر سره فی کلن په کلن چې کلن چې به ضمیر شی اختلاف روواله و صيغه فی البواقی و د باقی چې دی کل نبادا اجمعو ابتغو ابصعو په دغه شی به صيغه ش تبدیلی روواله کلون د پرای په ضمیر ش تبدیلی و دا باقی چې دی دغه د پرای په صيغه ش تبدیلی صيغه ش تبدیلی وسرنګي جامع صيغه تسنیه ش خودی ارسینا غیر المثنى دي چې واحد وي بیا به د واحد صيغه وروره چې جمع وي به د جمع صيغه وروره واحد صيغه د اجمع او اقطع چې د کیمه په متن شروع دي جمع صيغه د اجمعون او اقطعون او ابتعون او ابصعون تقول تو یا جاءن القوم كلهم كل سره ضمیر الیت کوینه په اختلاف الضمیر فی کلن په کلن شی ضمیر وروړو قوم ش افراد کل نو هم ضمیر یو ته وروړو روغای متقوم ټول اجمعون اس اجمعو بندیا تاکید کوي او خو صيغه سره دغه تبدیلی په صيغه سره راغله اجمعون اقطعون اقطعون ابتعول جمع ابتعون و ابصعول ابصعون دا ټول ګاډه لاګي ګوشي نه لاګي د كلهم نه بغیر وقامت النساء او در دل شزه اس نساء دا مؤنث تا اس کلو سره چې کیم ضمیر لاګي به هغه د مؤنث جمع مؤنث ولوي قامت النساء كلهن جمعو کوتاغو بوتاغو بوساغو څه مشکل خو نشته وشه شا تاکید لفظي و تاکید معنوي تاکید لفظي دغه د تاکید قسمینه شل پهلا مثال یې تاکید لفظي کله د فعل په تکرار سره کله د اسم په تکرار سره هغه اسم کله به کا فعل مجهول وو به فعل مجهول نه بعد نائب فاعل ذکر کیږي کنه وکله به د حرف په تاکید سره د فعل تاکید ایک چاته استعمالېږي چې کیم سړی په ذات ته فعل شک مانوي چې دا فعل نه دا شو و اسم تاکید به ایک مخاطب د پر استعمالېږي چې کیم سړی په فاعل یا په نائب فاعل شک مانوي به متکلم هغه اسم وضاحت او توکید تاکید یو تروړي چې نه بالکل دغه ده وکله داسه سړی چې ایک ته په دواړه شک وي په فعل شاو تا شک وي او په حرف شاو تا شک تا به هغه ان په داخله کو په ابتدا شه و بل تاکید معنوي بیا نه حروف دي چې هغه شی هغه لفظ مکرر نشي هغه لفظ د جمله ول مکرر نشي خو د مطبوع ولا معنا دای په خاکو اسو د مطابق مطبوع چې په شو پیژنې په یو مثال شه بیا نه راغون دغه شی دی جاءنی زیدون جاءنی فعل مفعول به زیدون مطبوع زیدون ثانی دا تابع و مطبوع دا فاعل د جاء ٹھیک شلا شا دا به تابع و مطبوع بلیه دا غرانګه جاءني زيد جاءني فعل بماء مفعول متبوع جاءني ثاني فعل بماء مفعول به تأكيد مؤكد سرد تأكيد سرد زيد فاعل دا جمله فعليه خبريه جاءني زيد نفسه شه هغه ترکیبی ده جاءني دا فعل سره د مفعول به زيدون ی مطبوع یا مؤکد یو ته ویل شه اما عجبه شمیشتو سه مؤکد ویلی و نفسه دغه تاکید مضاف الیه دغه تاکید مؤکد سره د تاکید د فعل د جاء راسه